اټک 3 کیلوګرامه شیدې او 12 ګرامه پنیر رانیول تر څو کیک جوړ کړي. د شیدو او پنیر وزن یو ځای څو ګرامه کیږي؟ که چیرې غواړو د شیدو او پنیر وزن یو ځای په ګرام په لاس راوړو، باید دا کیلوګرام په ګرام تبدیل کړو. دلته موږ ته ویل شوي دي چې 1 کیلوګرام 1000 ګرامه کیږي. نو دلته به ولیکو چې 3 کیلوګرامه به څو ګرامه سي؟ 1 کیلوګرام 1000 ګرامه کیږي. که غواړو 3 کیلوګرامه په ګرام تبدیل کړو، نو باید 3 په 1000 کې ضرب کړو. 3 ضرب 1000 3000. 3 کیلوګرامه 3000 ګرامه کیږي. یو بله طریقه هم شته، هغه په دې ډول چې دلته 1 کیلوګرام لرو، دا یو مو په 3 کې ضرب کړئ، ضرب یې 3 کیلوګرامه سوه. نو دلته هم باید دا 1000 ګرامه په 3 کې ضرب کړو، ضرب یې 3 چې 3000 ګرامه کیږي. تاسو ته چې هره لاره اسانه وه، هماغه لاره وکاروئ. نو 3 کیلوګرامه شیدې 3000 ګرامه شیدې سوې. 12 ګرامه پنیر لرو، دوی دواړه به سره جمع کړو او یو ځای به وزن په ګرام په لاس راوړو. 2 او 0 یې 2، 0 او 1 یې 1، 0 به خپله ولیکو، 3 به خپله ولیکو. 3012 ګرامه. د شیدو او پنیر وزن یو ځای 3012 ګرامه سو. راځئ بل مثال به کار کړو. څراغ غواړي د خښتو یو دیوال جوړ کړي. هره خښته 2 پر 3 فوټه اوږدوالی لري. د دیوال د جوړولو لپاره 10 دانې خښتې یو په بل پسې ایښودل شوي دي. د دیوال اوږدوالی په انچ پیدا کړئ. د دیوال د اوږدوالي د پیدا کولو لپاره لومړی باید د ټولو خښتو اوږدوالی پیدا کړو. د هرې خښتې اوږدوالی به پیدا کړو. خو دلته موږ ته د هرې خښتې اوږدوالی په فوټ راکړل شوی دی او دوی د دیوال اوږدوالی په انچ غوښتی دی. نو باید دا فوټ لومړی په انچ تبدیل کړو. دلته موږ ته ویل شوي دي چې 1 فوټ 12 انچه کیږي. نو دلته به ولیکو چې 2 پر 3 فوټه 2 پر 3 فوټه څو انچه کیږي؟ 1 فوټ 12 انچه کیږي. نو که غواړو 2 پر 3 فوټه په انچ تبدیل کړو، باید 2 پر 3 د 12 سره ضرب کړو. 2 پر 3 فوټه ضرب 1 فوټ 12 انچه کیږي. 12 انچه مساوي کیږي. دلته به دا 3 او 12 اختصار کړو. 3 پر 3 1، 12 پر 3 4. دا فوټ او دا فوټ په اختصار کړو. نو 2 ضرب 4 8 واحد انچ لرو، 8 انچه. د هرې خښتې اوږدوالی 8 انچه دی. د دیوال د اوږدوالي د پیدا کولو لپاره به په دیوال کې 10 دانې خښتې کارول شوي دي. 10 به د 8 سره ضرب کړو. 10 ضرب 8 انچه 8 انچه مساوي کیږي. 8 2 14. دا یو 0 به یې مخته ولیکو. 160 انچه. د دیوال اوږدوالی به 160 انچه وي. بل مثال به کار کړو. وږمې 2 قطۍ رنګ رانیوئ. په هره قطۍ کې 100 ملي لیټره رنګ دی. د 50 ملي لیټره رنګ د دیوال د رنګ کولو لپاره او 10 ملي لیټره رنګ یې د دروازې د رنګ کولو لپاره کارولی دی. د وږمې سره به څومره رنګ پاتې وي؟ لومړی به د دواړو قطیو د رنګ اندازه په لاس راوړو. 2 قطۍ رنګو په هرې قطۍ کې 100 ملي لیټره رنګو مساوي کیږي. 2 ضرب 100 200 کیږي. 200 ملي لیټره. یعنی په دواړو قطیو کې 200 ملي لیټره رنګ وو. خو وږمې 50 ملي لیټره رنګ د دیوال د رنګ کولو لپاره او 10 ملي لیټره رنګ یې د دروازې د رنګ کولو لپاره کارولی دی. 50 او 10 به سره جمع کړو. 50 ملي لیټره جمع 10 ملي لیټره.
10 ملي لیټره چې مساوي کېږي 510 اتیا کېږي 80 ملي لیټره. وږمې 80 ملي لیټره رنګ کارولی دی او ټول رنګ 200 ملي لیټره و. نو اوس به څنګه معلوم کړو چې وږمې سره څومره رنګ پاتې دی؟ باید د 200 څخه 80 تفریق کړو. 200 ملي لیټره ټول رنګ و ملي لیټره 80 ملي لیټره رنګ کارول شوی دی 80 ملي لیټره منفي د 200 نه به 80 تفریق کړو. د صفر نه که صفر کم کړو صفر پاتې کېږي. د صفر نه 8 نسو کمولی. یو به پور کړو چې لس یې د لسو نه که 8 کم کړو 2 پاتې کېږي. دلته یو پاتې دی یو به ولیکو. 100 ملي لیټره ملي لیټره. نو د وږمې سره به 100 ملي لیټره رنګ پاتې وي.